دا د ننګرهار د هسکمینې ولسوالۍ اړوند ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د کسو سیمه ده چې په لومړي ځل ورته د اسلامي امارت او د دوو خصوصي شرکتونو په همغږۍ سړک جوړ شوی. ځایي اوسیدونکي بیا د دغه سړک په جوړېدو خوښ دي او وایي وړاندې تر دې به د سړک د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې ځینې وخت یې ناروغانو ان په لاره کې خپل ژوند هم بایللی. اوس فعل دا سړک چې کوم د پوجا شوی دی لکه څونه وایي دلته مخکې سړک نه و کتن سړک نه و دلته چې مریض به شو ښه بد به شو مریض به څو پر موږ ولسوالۍ ته رسولو او مریض به مړ کېدو هلته موږ ډېر زیات مشکل سره مخ وو. مشکل دا مشکل و چې بس پیدل لارې وي مریضان به کچرو باندې وړه ډېر زیات مشکل سره موږ مخ وو. اوس الحمدلله دا سړک دې ساحې ته رسېدلی دی دې ساحې ته موټر هم راځي زموږ هر رقم ته ضرورت فدی دا هسکمینې ولسوالۍ د کڅو کلي ساحه ده. مسؤلین وایي د دغې سړک د جوړولو څخه موخه کڅو سیمې ته د سړک رسول د شوکاڼو په قانوني توګه استخراج او خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول دي. دوی وایي د اوغوز له تنګي بیا د کڅو سیمې پورې جوړ شوی نوی سړک په خامه ډول د غره په څنډه کې د 90 میلیونه افغانیو په لګښت او د 25 کیلومترو په اوږدوالي سره شاوخوا 1.5 کال کې سرته رسېدلی. دا تقریبا 15 کیلومتره اوږدوالی به لري تقریبا 10 متره دی او 90 میلیونه افغانۍ به د 1.5 کال په موده کې موږ په لګښت کړی. د کڅو سیمې ځینې نور اوسیدونکي که څه هم د سړک په جوړېدو خوښي څرګندوي خو د اسلامي امارت ځینې نورې غوښتنې هم لري. باقي مانده دې ساحه کې موبایل کار نه کوي موبایل ته موږ ډېر ضرورت لرو مکتب خونه نه لرو مکتب دپاره موږ ډېر ضرورت لرو. باید د امارت اسلامي غړ چارواکي زموږ د اواز واوري چې دغه مشکل په دې وطن کې رفع شي. ټلیفون مدار 2 سیم کارټه کې پراته دي یو ریبا یو اتصالات هغه سرته خیزم ټلیفون کار کا دغه سرته خیزم ټلیفون کار کا دا د ټولو نه زیاته ستونزه ده. په ورته مهال د هسکمینې ولسوال لال حاتم قرار بیا ډاډ ورکوي چې څه موده مخکې د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري سرحدي ولسوالیو ته 1 میلیارډ افغانۍ ځانګړې شوې وي چې د هسکمینې ولسوالۍ ته به هم پکې ځینې خدمات ترسره شي. نن تقریبا 4-5 میاشتې مخکې د 1 میلیارډ روپۍ د سرحدي ولسوالۍ لپاره شیخ صاحب په حکم باندې منظوري شوې وي. هغې کې اوس چې کوم منظوري راغلې ده یو د سړک د اوغوز او د شیخا کلا نښلول دي او یو په اوغوز دره کې مخابرتي او انتن لګول. واک ته د اسلامي امارت د بیا رسېدو وروسته هغه سیمو ته توجه زیاته شوې چې په تیر کې ورته هیڅ ډول پاملرنه نه وه شوې. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.